बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू होम बायोलॉजी क्लास 12 बायोलॉजी दा नवे चैप्टर स्टार्ट करो चैप्टर नंबर 24 दगा चैप्टर द सब बारे की रे द इवोल्यूशन पे बारे की रे इवोल्यूशन वही सता द दे पे बारे की बता सो औरेदिली कदा सो द दे पे बारे की निवी निवी वीडियोस कतली या निवी लेक्चर कतली नो दा टॉपिक दे द लकुटी सड़े ची दे कंफ्यूज कई कंफ्यूज कई दासी چې ایولوشن مونږ دې ته وایو چې په ارګانیزم کې رو چینج چې دی هغه راځي ټیک ده اوس د دې ایولوشن په اړه کې نظریې موجود دي هغه نظریې داسې دي چې د ساينټیسټو په منځ کې اختلاف دی د ساينس او د مذهب په منځ کې اختلاف دی خدا کوم نظریې چې دي د دې مثال اسې د هوا دی څه خبره بدی کې ټیک دي خو څه خبره بدی کې د شي راځي چې دا غي مثال اسې د هوا دی هغه غلطي دي موږ باغې باندې چې د یقین نه کو چونکه دا شی زونه تاسو په کتاب کې دي ویل چې دي هغه ضروری دي ټیک ده چې ساينس موږ ته ساينس موږ ته سوې او مذهب چې موږ ته سوې زموږ مذهب چې موږ ته سوې موږ باغې باندې یقین کو لږ اختلاف پدې کې دی راغله ایولوشن موږ دې ته وایو هغه نظریه سي دي هغه نظریه دادي وای په خا چې کوم ارګانیزم زو هغه ډیر زیات سیمپل وو نو په هغه سیمپل ارګانیزمز کې رو بدلون راتو دا غینه انسان په وجود کې راغی دا غینه چې زناور چې هغه په وجود کې راغی د لیوینګ ارګانیزم داسې په وجود کې چې دی رالو مطلب دا دی چې د سیمپل ارګانیزم کې رو اډوانسمنت راتو کمپلیکس ارګانیزم چې د ورسته بیا په وجود کې چې دی راغی خو دا خبره داسې نه ده اختلاف په دې کې موجود دی ټیک ده څه کوي اکارډینګ ټو ساينس ساينس دا وایي چې کوم لیوینګ ارګانیزم چې دی دا ډیر زیات سیمپل په زو دا وایم چې پدې کې بعضی خبرې ساينټیسټو داسې کړي دي چې دا سنگل سیل وال ارګانیزم پای کې رو تبدیلیاں راتلې ایولوشن وته موږ وایو ګریجوال چینجز په بعضی کتابونو کې ساينټیسټو دا خبرې کړي دي چې اول یو چینجو داغه چینجی چې ګرځېده شروع کړو داغه خپې وشوي په مختلفو ځایونو بچی دی هغه خطو بیا داغه څنګهونو شو دی الوتو نورسته د وجود کې چینجز رالو او دنه به یو کمپلیکس ارګانیزم چې هغه جوړ شو دا خبره چې دا غلطه ده خدا سي نظریه چې هغه موجود دي ټیک ده نو چې د سیمپل نه یو اډوانس ارګانیزم چې هغه جوړیږي نو دې ته مونږه ایولوشن وایو ټیک ده بل ایولوشن مونږ دې ته وایو چې ارګانیزم چې دی اول وړکې دی د وړکې نه چې دی به ځوان شي د ځوان نه چې دی بیا بوډا شي دا هم ایولوشن دی چې رو چینجز په ارګانیزم کې راځي نو دغه ته مونږ وایو ایولوشن یو ایولوشن ما تاسو ته لګه هیستوري می تاسو ته بیان کړ ټیک شو خو چې د سیمپل نه اډوانس ته ایولوشن دی نو ناٹ ایکسپټډ فلی دا خبره چې دا سوک ایکسپټ کوي نو مونږ به دا وایو چې دا یو آیډیا ده دا صرف جست آیډیا ده کدا ته هر چاته کې کاغه مسلمان دی کاغه کافر دی عیسائی دی یا بل څوک دی ناغه خبره نه قبلې چې د سیمبل اډوانس طرف ته چې دی غلاړو دا خبره چې دا قبول نه ده د دې په اړه کې چې کوم تیوريز فیش شوی دي هغه موږ په چپټر کې بار چې دی موږ وایو مخله چې دی خبر راځي لکه زه تاسو ته مثال درکما د هغه خبرې چې کوم خبره موږ ته قبول ده لکه مطلب دا دی دا زما سره اولنې جنریشن دی ټیک ده د ډیسنت ماډیفیکیشن یو خبره ده چې ډیسندنت او اسندنت چې دا ټکی په تاسو ویلي لکه زمو سره پرس کدا اولنې جنریشن دی زه به دا وایم چې دا مور پلار دی ټیک ده دا مور پلار دی د دوی نه بچی چې دی هغه پیدا کیږي ټیک ده که تاسو وګورئ د مور پلار چې کم بچی زوی یا لوري داغه په منځ کې چې دی کم ډیفرنسز مطلب کم ویریشن کم بدلونی به چې داغه کوم وسیو شي داغه شکلونه چې د لګ مختلف شي څه خبرې داسي لکه د چا بعضی ماشوم سترګې چې خلک ویني ناغه د یار دا د پلانکی خصنه یا دغه وسه یا دغه وراره یا دغه زوی دا خبرې چې د خلک کوي نو لګ بدلون چې د غرازي نو د ته هم موږ ایولوشن چې دغه ته موږ وایو نو داسې په جنریشن ټو جنریشن چې کم چینجز راځي کم ګریجوال چینجز اوس دا کم چینجز چې راځي جنریشن ټو جنریشن دا بالکل داسې نه چې دا پتا سو یکدم نه پدې کې کلونه وړي لکه اول چې د مور پلاری دغه بچی پیدا شي بیا غوودونو کې دغه چې د نوسی پیدا شي دغه بچی چې کمی وي ناغه دغه مور پلار چې د نوسی نو دا چینج شي دا ګریجوال چینجز دي نو دغه قسم چینجز ته مونږ وایو ایولوشن او یو ایولوشن چې د پاست کمیټیوران چې دی مونږ وایو
نو دا کوم ګریجوال چینجز دي په دې کې ډیفرنسز راځي خو دغه ډیفرنس دا ډېر زیات سمالي مطلب دا د شکلونو دی بل نه بدلی لکه دوه خپې په انسان پورې دوه بلی لاسونه سترګې غوږونه وغیرہ نو دا ټول چې دی یو شانی خلک بدلون چې دی هغه بکی نو دا زموږ سره سره دا کانټینیوس ډیفرنس دی بل دا خبرو کوم چې کوم ایولوشن دی ایولوشن د وجه چې کوم انسانانو کې کوم چینجز راځي نه هغه کانټینیوس ډیفرنسز دی کانټینیوس ډیفرنسز به دا کوم ټاپک چې دی دا به موږ کور کوو په سمانی په ویریشن باندې ایولوشن چې کله تاسو وایي ویریشن به دې ضروری دی د ویریشن نه بغیر دا ایولوشن ټاپک چې دی نه مکمل دی ویریشن څه ته وشي کوي چې هیومنز ار ډیفرنٹ فرام ایچ اذر که انسانان تاسو ګورئ د انسانان د بل نه چې دی بدلی خو هم ضروري چې هغه د بل نه بدلی د مور پلار نه بدلی اپوز چې د یو شانی سترګې چې د یو شان کې دی شي دا زنه یا د شوم چې د مور پلار په شان چې د یو شان کې دی شي خو مکمل چې د یو شان نه که موږ د ټوینز خبره کو نه قصه چې د بیل کوټه مختلفه ده نو ویریشن موږ د دوه کوم بدلون چې راځي لکه یو سپیشي دا زموږ یو سپیشي دا د سپیشي د زموږ سره انسانان چې هغه د یو بل نه بدلی بیا په یو جنریشن کې تاسو په یو فیملی کې تاسو ګورئ نه پای کې هم ارګانیزم چې دی مطلب انسانان چې د یو بل نه بدلی دغه ته موږ ایولوشن وایو څنګه بدلی سکین لکه سکین کلر ته تاسو ګورئ یو فیملی کې بعضی نکس په چې اب تک سپینی بعضی نه چې دغه سکین کلر چې دی به براونی بعضی نه ډارک براونی یو بچ دی غنم رنگي ویټ کلر چې دی راغی یو بداسي چې هغه چې دی بالکل تکسوري نو دا ویریشن چې دی راځي بل په هایټ کې چینجز راځي یو بداسي چې بدنګي یو انسان بل انسان بداسي چې بچتی یو بچ دی درمیانه نو په دې هایټ کې تاسو ګورئ په دې کې و پټ والا انسان چې د ډېر کم ملاويږي بیا د و پټ نه والا د 15 نه والا د و پټ پر کوم انسان چې په دې کې سونی لکه په دې کې سون انسانانی نو دغه زموږ سره دا ډیفرنس دی دغه ډیفرنس زموږ سره ویریشن دی او بیا زموږ سره آی کلر تاسو ګورئ دا چا آی کلر چې دی توري دا چا چې دی شینی دا چا براون دا چا سمندري کلري نو په دې کې مختلف ویریشن چې دی غراځي بیا زموږ سره که تاسو فیشز ته وګورئ مهي چې کوم یو دي په مهي کې څو قسمونه دي لکه موږ صرف وایو فیش لکه زه ډالفین وایم هغه فیش دی ویلز وایم هغه فیش دی شارک چې دی هغه فیش دی کوم چې موږ خپل خوراک لپاره استعمالو هغه فیش دی موږ صرف یو مهي یادو خو په دې کې د څونه قسمونه دي څونه ویریشنز په دې کې پراته دي نو دا زموږ سره ویریشن دی بل زموږ سره کیټ پیشوګان ته تاسو ګورئ دا غنه علاوه ډاګ کم سپیچ دی هغه تاسو ګورئ په دې کې څونه ویریشن چې دی پراته دي دا ټول هر څه د څه د وجې کېږي دا د ایولوشن د وجې نه چې دی هغه کېږي بل د ویریشن دوه قسمونه دي یو کانټینیوس ویریشن دی یو ډیسکانټینیوس ویریشن دی کانټینیوس ویریشن موږ دې ته وایو پرس که موږ د یو کریکټر خبرو کو هغه کریکټر زموږ سره په ډیرو سټیپونو باندې چې دی موجود دی لکه ما تاسو ته سکین کلر ما تاسو ته وایي کانټینیوس ویریشن موږ دې ته وایو لکه سکین کلر ته تاسو ګورئ په سکین کلر کې به تاسو ته څو انسانان چې دی میلاو شي لکه سل کسان تاسو ګورئ د دې سلو کسانو سکین کلر چې دی هغه به د یو بل نه بدلی نو داسې یو کریکټر چې پای کې دنه ډېر کریکټر چې دی هغه پراته وي دا زموږ سره ویریشن دی خو ډېر دي نو موږ د کانټینیوس ویریشن چې دی هغه ته موږ وایو خو دلته ما اگزامپل اخیستی دی هایټ لکه فرض کړه دا زموږ سره د دنیا د ټول نه ټالیسټ انسان دی او دا د دنیا د ټول نه وړوکی انسان دی اوس برګه 200 انسانان تاسو ګورئ د دې ټولو کم قد چې دی هغه به د یو بل نه بدلی نو دا ویریشن دی د یو بل نه بدلی تبدیلی د ویریشن دی خو دا کوم ویریشن چې ډیر کریکټر پکې موجود دي ته موږ وایو کانټینیوس ویریشن بل ډیسکانټینیوس ویریشن هغه تبدیلی چې پای کې ډیر کریکټر چې هغه نه موجود ټیک شو لکه زه اوس وایم چې چا دا کم ایرلوب چې دی ایرلوب دلته کې باندې کله چا د دې غوږ د لاندې کوم حصہ چې دا د مخ سره دا سټچي یو کس پتا شو ویني چې دا به دا ځای چې دی نه ټچ نه دا یو کریکټر دی ایرلوب یا ټچ ته یا چې دی ډیټیچ دی اوس په دې کې ډیر کریکټر چې دی هغه نشته نو چې کله به ډیر کریکټر نه نو دغه ویریشن د مونږ وایو ډیسکانټینیوس ویریشن لکه رولینګ اپ ټن یو سړی خپل جبه داسې راتاوي یو سړی هغه نشي کولای نو یا به راتاولی شي د خپل جبه یا به چې نشي نو یو کریکټر دی نو دې ته مونږ وایو ډیسکانټینیوس ویریشن چې د دې په منځ کې نور کریکټر چې دی نشته ټیک ده اوس او ویریشن ولې راځي دا د کراسینګ اوور د وجې راځي کراسینګ اوور باندې موږ خبرې کړلې کله چې موږ میاسیس وایو په میاسیس کې کراسینګ اوور راځي چې کله د یو کروموسوم د خپا یا د عام چې ته موږ وایو یو کروموسوم د بل کروموسوم د دې دوانو د خپې دا یو بل سره چې د کراس شي یو بل کریکټر چې د یو بل ته پاس کی دې ته موږ وایو کراسینګ اوور نو دا ویریشن د دې د وجې نه چې دی راځي بل میوټیشن موږ ویل میوټیشن موږ ته وایو
چې ډي ان اے په سیکوینس کې زموږ سره چینج راشي. اگزامپل وزوالم سیکل سیل انیمیا دا غیر لپاره چې کوم سیکوینس ته سی ټي ټي سایټوسین تایمین دا نارمل دی، خو اوس په دې کې چینج راغی د دې یو ټي په ځای باندې دلته دا اډینین چې دی هغه راغی، نو سیکل سیل انیمیا چې دی هغه کاز کیږي. نو دا زموږ سره ایوولوشن چې دی موږ ګریجوال چینجز ته وایو. د ایوولوشن نه علاوه زموږ سره چې کله تاسو ایوولوشن وایي د هغې سره به تاسو ویریشن چې دی هغه به سره تاسو خامخا وایي. که په دې باندې پوه شوي نور ملګرو سره چې دی ضرور شیر کړئ، او که بیا پکې نور هم څه ګراني تاسو ماته په کمنټ کې ویلی شئ. تھینک یو، ډېر مننه.